په سلامونو مو هرکلی کوم تاسو ته له شمشاد راډیو تلویزیون څخه د نن فکر مناظره وړاندې کوم. اسلام ښځو ته د میراث په برخه کې کوم حقوق ورکړي دي؟ په دغه برخه کې څومره اقدامات سوي؟ څومره ښځو ته په افغاني ټولنه کې د میراث حق ورکول کیږي؟ که ستونزې دي ولې دغه ستونزې وجود لري؟ څنګه باید د دغه برخې دپاره کار وسي؟ دا هغه مسایل دي چې په نننۍ مناظره کې بحث پې کوو. په پروګرام کې راسره 3 تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو د حقوقي چارو شنونکی ښاغلی ذکي الله محمدي، بل میلمه راسره دیني عالم ښاغلی مولوي احمد احمدي، او راسره د ښځو د برخې فعاله غلې میرمن روګل افغانه ده، او راسره په تالار کې له مختلفو ادرسونو څخه قومي مشران محصلین ګډون لري چې دوی به هم خپل نظرونه او سوالونه لري د پروګرام د موضوع په اړه چې تاسو ته به وړاندې کړو. زه روح الله لیزی یم او هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې راسره واوسئ. په پیل کې ځو د څو خویندو نظرونه مو هم په همدې برخه راخیستي، هغه ګورو. د افغانستان میرمنو ته میراث او حقوق یو رواج ګرځېدلی دی، یو فرهنګ ګرځېدلی دی. په افغانستان کې د ښځو حق او حقوق ورکول، د خور حق او حقوق ورکول، د عمه حق او حقوق ورکول، دا په افغانستان کې یو رواج دی او بد یې ګڼي. کله چې یو خور میراث غواړي نو هغه ورونه اکثر وخت اړیکې ورسره خرابوي او د دوی سره ارتباطات خرابوي چې تا خو خاوند کړی دی، واده دی کړی دی، د بل کور ته تللی یا د ژوند دی سته، نو ته راځې زما د پلار دنیا چې ماته پاته ده، زما کور چې ماته پاته یا ځمکه چې پاته ده، هغه ته زما نه غواړې، هغه ته څنګه زما ځان ته یو پیغور غوندې ګڼي. او خور بیا د دې څخه بیریږي، عمه د دې څخه بیریږي که چېرته زه د ورېرو څخه، او خور وایي که چېرته زه د ورور څخه حق او حقوق وغواړم نو دغه ورور به زما سره اړیکې خرابې کړي، بیا به زه د دې کور ته ورتللی نه شم. اکثره داسې رواج شته په افغانستان کې که چېرته یو خور حق واخیستی یا یو عمه حق واخیستی، هغوی ته دا ویل کېږي چې تاسو باید بیا زموږ کور ته یا رانسئ، یعنې که راځئ ځان پردي ګڼي، بیا هلته که د دغه بیخي د دې کوره څخه چې کېږي بندېږي، نو دا نسي کولی چې بیا دغه ورور کره یا د مثلا دغه ورېرو کره په ازاده توګه ولاړه سي، نو دا ان ځینې وخت په دښمنۍ باندې بدلیږي. ځکه چې اکثره وخت زموږ او ستاسې په افغانستان کې ښځې په دغه خپل میراث او خپل حق او حقوق باندې خبرې نه دي، او که چېرته خبرې وي یا ورونه په دې باندې خبر نه وي، او که چېرته خبر وي دا ځان ته یو پیغور ګڼي. نو ځینې خویندې داسې دي، ځینې عمهګانې داسې دي چې هغه به کونډه وي، د هغې به خاوند مریض وي، د هغې به اولادونه مریض وي، هغه به غریبه وي، هغه به بیچاره وي، هغه به دې ته اړتیا لري چې دغه ورونه د میراث ورته ورکړي. که هغه په مځکه کې اړتیا لري مثلا د میراث دی، که هغه مځکه ده، کور دی، موټر دی، هر شی چې د پلار د ورته پاته دی، یا مثلا د نیکه ورته پاته دی، دا اړتیا لري، ضرورت لري. ځکه د افغانستان اکثره ښځې چې دي، اکثره کورنۍ چې د اقتصادي ستونزې لري، که چېرته د هغې خاوند به دې ته وایي چې ته د ورور نه حق او حقوق واخله، یا د هغې اولادونه ورته وایي چې ته د ورونو نه یا د ورېرونو نه د حق او حقوق واخله، چې موږ اړتیا لرو، اقتصادي وضعیت مو خراب دی. دا ښځه اول د دې بیریږي که چېرته زه ورونو ته دا موضوع یاده کړمه نو دغه زما ورونه به زما سره اړیکه او ارتباطات قطع کړي او زما سره به اړیکې خرابې کړي. یا هم داسې راځي چې مثلا دغه زه به بیا د دوی کور ته تګ راتګ داسې ماته سي چې دا به راباندې بند سي، نو هغه شرمیږي، اکثره وخت نسي ویلی یا بیریږي د دې خبرې څخه. که چېرته زه دغه موضوع یاده کړمه خپل ورېرونو ته یا ورور ته چې زما حق راکړه، زه محتاج یم، مجبوره یم، نو دوی هغه اړیکه او ارتباطات، هغه دوستي، هغه خپلوي، هغه ورورولي، هغه څه کېږي، ختمیږي او له منځه ورسره وړي. نو دا په افغانستان کې د میراث حقوق چې دی، د میراث ورکول او برخه ورکول، خو ځکه چې زموږ او ستاسې د افغانستان اکثره خلکو اقتصاد خراب دی، ورونه باید اول په دې پوه سي هغه شی چې الله ورکړی دی، هغه شی چې په قرآن او حدیث باندې ثابت شوی دی، نو ته دغه د اسلام د یو شی چې الله پاک ورکړی دی هغه ته هیروي او دغه خپل خور ته دا شی چه بولی یو پیغور گره. از فرهنگ استفاده نادرست میکنیم، در حالی که در اسلام بارها تاکید شده و سوره حمده در مورد نازل شده و حتی گفته شده که باید میراث زن پیش از اینکه خواسته شود باید میراثش بهش داده شود و همچنان میراث چیزی است که قبل از وفات هم اگر کسی والدینش وجود داشته و پدر مادر وجود داشته باشه و دختر ازدواج کرده باشه میتونه امی میراث خود را از والدین خود تقاضا بکنه. از ما به نظر دادی اصلی
مشکل دا دی چې کله چې یو ټولنه د تعلیم او د خپل شرعي احکام نه لرې پاتې کېږي نو دوی ډېره توجه عرف و عنعناتو ته کوي او شریعت د عرف د شریعت ځای نیسي. په دې اساس باندې زموږ غوښتنه د علماو نه دا ده چې دې برخه کې باید کار وشي او ټولنه کې عامه پوهاوی ورکول شي څو د ټولنې اتباع په دې باندې پوه شي چې میراث یو شرعي حق دی او د خپلو خویندو حق باید هغوی ته په سالم شکل ورورسي. بیا هم بخیر آلاست. مولوي صاحب په اسلام کې د ښځو دپاره د میراث حق څه ده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد. علیزی صاحب تاسو ته او درنو میلمنو ته او په تالار کې حاجي صاحبانو سپین ډېر صاحبانو ځوانانو ته او د شمشاد تلویزیون لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. میراث په اسلام کې د خدای په کتاب د پیغمبر په حدیثو په اجماع د امت باندې دا راغلی دي سری نصوص په قرآن کې راغلی دي چې هر چاته به میراث ورکول کیږي د ترکه مال څخه. میراث څه شی ده اصل؟ میراث ترکه مال بولي. ترکه دا معنا چې یو سړی مړ سو کم مال ځینې پاته سو دې ته ترکه وایي. دا بیا د وارثینو حق ده. اوس نو په دې کې بیا خو اوږد بحث لکه سراجي ورته وایي دا کتابونه دي په دې کې ډېر اوږده بحثونه راغلي دي خو په لنډو کې ذوي الفروض دي قرآن او حدیثو او اجماع د امت خپله حصې ورته معلومې کړي دي. 12 نفر دي ذوي الفروض. هغه 4 نارینه دي 8 ښځینه دي. دې ته خدای او د خدای رسول او اجماع د امت خپلې حصې معلومې کړي دي خپلې برخې. لکه مثال په طور سره په نارینهو کې پلار صحیح نیکه او دغه رقم خاوند او دغه رقم اخیاپي ورور دا یې نارینه دي. ښځینه مور د پلار مور د مور مور میرمن چې ورته وایي او دغه رقم مورنۍ خور پلارنۍ خور پلارنۍ مورنۍ ګډه خور دغسې راغلي دي. یعنې 8 اقسام یې داسې نه دي چې اوس نو موږ وایو چې په د 8 ښځو ته میراث ورکول کېږي. نه اقسام یې دا دي چې مثال لکه ما چې درته ذکر کړو مور ته هم حق ورکول کېږي د مور د پلار مور داسې نو 8 یې ښځې دي. دا څه چې لري په دغه جایداد کې دغه ټولو ته حق ورکول کېږي؟ بلکل ورکول کېږي له ترکه مال څخه خو هغه خپلې حصې دي. نو بیا که چیرې دغه په ذوي الفروض لکه ذوي الفروض چې ما درته وویل له دې څخه زیات سو دغه مال د ترکه د مړي په دې جایداد کې چې کم پاته ده دا زیات سلو بیا عصبه ورته ورکول کېږي. عصبه بیا هغه خلک دي چې هغه بیا ذکور کې راغلي دي. تانیث یې په نسبت کې نه ده ذکر شوی. په نسبت کې ذکور معنا مردانه راغلي دي. هغه هم لکه پلار صحیح نیکه مثال په طور سره دغسې ورور نه پلار او د پلار پلار د پلار پلار او دغه رقم زوی د زوی 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 ځه پسې کښته وایي تر هر ځایه چې لمسیان رسیږي پلار 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 ځه پسې کښته او د مړي د نیکه فروع او دغه رقم د پلار فروع و دې ته ورکول کېږي هغه بیا عصباتو ته ورکول کېږي. که چیرې له ذوي الفروضو څخه دغه حق پاته سلو. خو دلته میراث خو اوله پله چې کله قرآن کې نازل سلو وصیت پرت سلو چې هر مړی به دا وصیت کوي چې دغه مال یې زما د دغې لور دا یې زما د دغې خور او دا یې زما د دغه زوی. بیا په صدر د اسلام کې دا مسله وه. وروسته چې کله د میراث آیاتونه نازل سلو بیا وصیت په خپل ځای باندې پاته سلو. د میراث آیاتونه نازل شو یعنې قرآن په خپله په میراث باندې تشریح وکوله. هر چاته یې خپل حق معلوم کوي. مخته خو به چا معلوماوه هغه سړی چې کله مړ کېږي هغه به معلوماوه چې زما لور ته دونه حق ورکړه او زما خور ته دونه او زما زوی ته دونه. کله چې میراث نازل سو آیاتونه بیا وصیت په خپل ځای کې پاته سو. نو اوس د میراث خپل تقسیم راغلی. بیرته راځم تاسو د میراث په اړه څه وایاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علیزی صاحب سلام تاسو ته درنو میلمنو ته او په تالار کې مشرانو ته ځوانانو ته ستاسو د برنامې ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته
علیزی صاحب میراث تعریف د حقوق له اړخه کې حقوق د میراث تعریف څه دی؟ هر چاته د متروکه یا د ترکه مال څخه خپل برخه ویشل تقسیمول دې ته میراث وایي. لکه چې مولوي صاحب ورته اشاره وکړل هر یو ته خپله برخه ورته تقسیمول دا خو واضح خبره اندازه معلومه ده که اندازه معلومه ده ټولو ته مشخصا ذوی الفروض یعنی الله فرض کړی دي چې تاسو ښځو ته دونه ورکوئ میندو ته دونه ورکوئ اولادونو ته دونه ورکوئ ټول دغه مشخص دي. دا د اسلام له اړخه یو تعریف د حقوق. اوس که چیرې موږ د حقوقي له اړخه وڅېړو چې میراث په حقوقو کې په قوانینو کې څومره ځای لري، موږ او تاسې په د افغانستان اساسي قانون چې و په هغه کې 130 ماده کې صراحتا ذکر شوی وایي چې کومه ماده کې قانون صراحت نه دی ورکړی هلته موږ د فقه څخه حنفي فقه څخه استفاده کولی سو. په دغه برخه کې حنفي فقه د میراث په اړه خورا ډېر ښه معلومات هم ورکړي دي، تقسیمات هم کړي دي، بحثونه هم شوي دي د علماو ترمنځ د احنافو ترمنځ او نور مذاهب ترمنځ. بل موږ مدني قانون درلود چې په مدني قانون کې هم میراث تعریف شوی و د قرآن څخه په استناد د احادیثو څخه په استناد هلته هم هر یو ته په خپله برخه ویشل شوی تقسیم شوی. موږ لرو چې دغه برخه کې باید داسې تقسیم شوی اوسیږي. دا د یو خو هغه مسله چې راغلی بل د ورکړې مسلې ته که راسو څومره میراث حق ورکړل سوی زموږ په ټولنه کې؟ مهمه خبره دا ده علیزی صاحب متاسفانه زموږ او ستاسې ټولنه خاصتا افغاني ټولنه دا هغه ټولنه دی چې په دې کې زموږ خویندې د عامه پوهاوي څخه لرې پاتې شوي دي. هغوی د خپل حقوقو په اړه باندې نه پوهېږي چې زه څومره شرعي حقوق لرم. نارینه او د خبره په بعضو هیوادونو په بعضو ولایتونو کې پر ساتلې دي. افغانستان کې دود دا دی، عامه ذهنیت دا دی چې یوه خور باید میراث ونه غواړي. که چیرې خور میراث غواړي دا ورونه داسې فکر کوي چې دا خور موږ سره د دښمني اعلان وکړله، نور به دلته اړیکې سره جدا کوي، نور به ورور د خور سره نه غږیږي، نور به ورور د خور سره تګ راتګ نه کوي، پیغورونه به یې د خور ته به تر آخره پورې پیغور به پاتې شي. ولې دغه سیات ته رسیږي؟ دا پوهاوی نسته، عامه پوهاوی نسته. که چیرې موږ په ټولنه کې عامه پوهاوی ولرو چې یو خور که خپل برخه غواړي میراث غواړي دا د دې معنا نه لري چې دا خدای مکړه دا غواړي تا سره دښمني اعلان کړي یا دا غواړي تا وشرموي. نه، ضرورت لري. انسانان مجموع کې څه ته ضرورت لري؟ مال ته ضرورت لري، مادیات ته ضرورت لري. زمونږ په افغانستان کې الحمدلله بیا داسې پلرونه شته چې ډېره شتمني پاتې کېږي، د یوه خور برخه کېدلی سي د دې د ژوند راتلونکي ژوند تضمین اوسیږي، د دې د اولادونو تضمین اوسیږي. نو دلته که ورور دغه حق پټوي، سترګه پې پټوي او د خپل خور ته دغه حق نه ورکوي، نو دا د دې لامل سو اول د دې کورنۍ نظم له منځه لاړ. بیرته راځم تاسو ته میرمن روګل، تاسو د میراث په اړه څه وایاست چې ښځو ته اسلام ورکړی؟ علیزی صاحب تاسې درنو میلمنو ته، ستاسې تخنیکي همکارانو ته او د افغانستان ټول ملت ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. په خاص ډول ښځو ته موږ که د کلتور او فرهنګ لغتیات کو نو دې ته یو تعریف په وجدو کې د تاریخ ورکول شوی دی. یعنی کلتور زموږ هغه باورونه، ارزښونه، عقاید، زموږ آداب، اخلاق د یو ټولنې د نظم لپاره جوړوي. وختي چې یو ټولنه ایجادیږي دا ټولنه درلونکې د دغو ارزښونو ده چې د هغه په واسطه انسانان یو د بل سره ارتباطات نیسي. راځم و دې ته چې په اسلام کې د ښځې یا د په جمع کې د میراث مسله څنګه طرحه سوې ده. د میراث مسله یو فقهي لوی باب دی په اسلامي نصوصو کې. که موږ د اسلامي نصوصو په اساس او د قرآن عظیم شان د سره احکامو په اساس چې په د نساء په سوره په اوله آیه کې او د نساء د سوره په اوومه آیه کې په اوله آیه کې د دې امر شوی دی چې ای خلکو تاسې د خدای وبیریږئ،
تاسې د یوه نفس پیدا سوي یاست. وقتی چې زه دغه د یوه نفس پیدا سوي دي یعنی انساني کرامت یعنی ښځه د انساني جامعې نیمایي څخه اضافه لویه برخه جوړوي چې دا هغه کرامات چې په اوږدو کې د تاریخي سیر او په خصوص په عقایدو کې دې ته ورکول سوي دي یعنی انسانه مطرح سوې ده. بنان د هر کرامت د هر تقسیماتو چې د ټولنې د نظم دپاره ترتیب او تنظیم سوي دي. میرمن روګل، یو خو د میراث مسله ده چې تاسو خبرې پرې وکړلې. د میراث حق چې اسلام ښځو ته ورکړی، دوی ته دغه حقوق ورکړل سوي یا نه دي ورکړل سوي؟ که نه دي ورکړل سوي خپله میرمنو نه دي غوښتي که دوی غوښتنه کړې نه ده ورکړل سوي؟ دا مسئولیت د حکومتدارانو مسئولیت دی په اوږدو کې د تاریخ د بشر چې هغه عقاید چې دوی لري او یا هغه قوانین چې دوی لري په هغه کې ځای ورکول سوی دی. عامه آګاهي دا ټول مسایل په دغه چوکاټ کې ځایږي. په افغانستان کې په تعصب سره باوجود چې قوانین موجود درلودی او سریع احکام د اسلام وجود درلودی، دا مسله ډیره مطرح سوې نه ده. یا به په فرهنګي او کلتوري لحاظ ښځې اقدام نه کړي یا عامه پوهاوی به ډیر ضعیف و، قوانین او ارګانونه به ډیر ضعیف کار کړی دی چې یوازې د ښځې میراث نه بلکې ورور وژني د پلار د ترکې په جریان کې پلار. اصلي ستونزه تاسو څه بولئ؟ عامه پوهاوي نه ده رسېدلې، میرمنو دغه حق نه ده غوښتی او که نه ده ورکړل سوی؟ په هغه جوامعو کې چې قوانین حاکم دي او د هغو د ارزښو په چوکاټ کې قوانین ایجاد سوي دي چې په ارزښو کې عقاید عمده برخه ده. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. راځو، نظر لري که سوال مهرباني وکړئ د میراث په تړاو. بسم الله الرحمن الرحیم. تاج ولی خان زدران یم د خوست ولایت د مشرانو ویاړنه یم. دا چې موږ په هر څه په خپلو سترګو لیدلي او کتلي دي. ډېر خلک هېڅ دغې ته ډېر خبر نه دي او ډېر داسې دي چې مثلا موږ په خپلو سترګو لیدلي دي چې یو ورور او دوه خویندو ته مساوي برخه تقسیم شوې ده او هم ورکړې شوې ده. دا هم په اسلام کې شته او هم دا د پښتو په اصولو او په عنعناتو کې شته. دا چې مثلا څوک یې نه ورکوي هغه به جهالت وي. میراث باید ورکړل شي که نه؟ میراث باید ورکړل شي. د میراث یې حق ده. ومې ویل چې مثلا یو ورور په دوه خویندو حساب ده، دغه حق به ورکولی کېږي. ولې په دوه خویندو حساب کړی دی؟ چې حساب کړی دی خو د حق دپاره حساب کړی دی، حق به ورکولی کېږي. انجینر سهار یم او لیدونکو راغلو مېرمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. عزیزه صاحب، زه خپل نظر داسې وړاندې کوم چې اول خو یو ورور د دوه خویندو په حساب برابر ده، خویندو ته څوک میراث نه ورکوي. بله خبره دا ده چې که چیرې میراث یو چاته پاتې شو نو هغه کله ورور یا زوی چې بیا کله تر اخري هغه هم ډېر په زور په دعوا اخلي، خپله خواښې څوک نه ورکوي. او بل د دې ما پوهاوي لپاره موږ د علماو نه دا غوښتنه کوو چې په مسجدونو کې دوی خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي، بلکې ټول په دې باندې پوهېږي چې میراث د چا حق ده او چاته یې ورکو، لیکن ورکول یې څوک ځان ته داسې کومه کچه باندې د میراث حق ورکول کېږي مېرمنو؟ ډېر کم. عزیزای صاحب ته د ګرانو مېرمنو ته مولوي صاحب ته الله ټول عزیزانو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. عزیزای صاحب د کوم نظر چې ته په واقعیت خبره ده، ټول په دا نه پوهېږي چې دوی خویندې په یوه ورور حسابي او که حساب شوي دي څوک حقونه نه ورکوي او نه یې دې ته ورترسوي دي. دا علت په دا کې چې دا مسؤلیت وي ټول اوس دا ډېر 45 کاله 46 کاله کې خو په دغه هغه که داسې نظام نه ولرئ، دا مجبور مکلف دی اسلامي امارت خونه باید دا شاید تطبیق شي. هم ولایتو ته لوړ شي، هم ولسوالیو ته لوړ شي، هم مسجدو ته لوړ شي.
د علماو په شورا دا کار باید وشي، دا تر ځایه ورسي. صحیح ده، دا نه ټول ذات یې بل پې چې دا حق ته ورکوي، ورور یې نه ورکوي، مثال جنجال ورته جوړوي، لکه نن سړي چې مهرباني وکړه دا والا چندان څوک داسې خبره وکړي نو را په تېره شي. دا دوی حق ته دا باید په هر ځای کې ورکړی شي. دا د اسلامي امارت د علماو په مشوره، د سپین ږیرو په مشوره دا باید هر سړي ته خپل حق ورسي. مولوي صاحب احمدي، تاسو وایئ چې ولې په هغه کچه چې اسلام وضع کړی د میراث حق میرمنو ته نه ورکول کیږي؟ مسله دلته اکثریت خلک پوهیږي چې یوه برخه د ورور او بله برخه د دوو خویندو دپاره. دغه مسله مشکل چیرته ده؟ اصل کې دا مسله چې ده دا خو یوازې زموږ په افغانستان کې هم نه ده، بلکې دا په دې پاکستان کې هم د مثال د اسلامي هیوادونه بعضې لکه د ایران هم ځان ته اسلامي هیواد وایي، په دې ټولو کې دغه حق د میراث و خویندو ته نه ورکول کیږي. په دې باندې قرآن صریح رد کړی ده د جاهلیت په رواجونو باندې، چې دا د جاهلیت په وخت کې به و خور ته یا مثال په طور سره و ښځې ته چې کوم د میړه په طرقه کې حق لري یا و لور ته به میراث نه ورکول کېدی، شی به نه ورکول کېدی. بیا چې قرآن نازل سو، مادرتول سیاري وصیت نازل سو، بیا وصیت منسوخ سو، بیا صریح الله پاک خپل تقسیم وکوي د میراث. دغه تقسیم د نارینه او د ښځینه دپاره که لږ واضح کړي چې خلکو ته معلوم شي. د نارینه او د ښځینه دپاره خو صرف دومره ده چې هغه لکه حاجي صاحبانو وویلې چې یو ورور مثال په د دوو خویندو د یو ورور حصه و دوو خویندو ته تقسیمیږي. اوس نو په دې ځای کې که څوک چیرې سوال وکړي چې دا ولې د ښځو دپاره په میراث کې حق لږ ده خو لیکن د نارینهو دپاره ډېر ده؟ ولې کې فرض که اوس دا ده 1,00,000 افغانۍ پاته سولې د ترکه مال څخه، هغه به دا ورور ته به څه ورکوله کېږي چې نور دی څوک نه لري؟ یو ورور د 2 خویندې لري، تی فرض که دا ورور ته 50,000 ورکول کېږي او 2 خویندو ته 25,000 ورکول کېږي. دغسې ده. اوس که پر دې باندې څوک سوال وکړي چې دا ولې دغسې تقسیم؟ دا الله جل جلاله خو ډېر عادل ذات ده، په هیڅ حکم کې الله تعالی بې عدالتي نه ده کړې او له حکمته یې کار اخیستی ده. اوس نو دلته بیا د ښځو دپاره بیا نور حقوق زیادت شوي دي، لکه مثال په طور سره الله پاک چې وایي وآتوهن اجورهن بالمعروف، وایي راتګ وکوئ و دغو ښځو ته د خپلو مهرونو، چې موږ ورته مهر ورته وایي، د ښځې چې کله نکاح وکوي مهر شریعت ورته معلوم کړی ده، د ښځې دپاره بیا الله مهر ټاکلی ده. یو دا، او بل د میړه په حق کې په ترکه مال کې ښځه هم حصه لري. الته الله تعالی بیا دوی ته بیا نور حقوق داسې الله نه دي کړي چې نارینهو ته یې ډېر حق ورکړی ده، ښځو ته یې ورلږ کړی نه، ښځو ته یې بیا هغه حقوق ورکړي، دا بیا نارینه نه لري. اوس مهر نارینه نه لري، سره راټول کړي له نارینه نه زیاتېږي، یاره زیاتېږي. خو الله پاک بیا بل ځای ورپسې وایي چې تاسو په خپل منځ کې راضي سواست پر دې مهر باندې، یعنې موږ فقها وایي حدیثو کې هم راځي تر 10 درهمه دې کم نه وي، نور زیات چې تاسو پر هر څو باندې راضي سواست هېڅ مشکل نه ده، 10 درهمه دې کم نه وي، پر 3 لکه راضي سوه، حتی پر 4، حتی خو داسې ښځې دي چې نکاح وکړي له یو میړه سره تقریبا په 10 لکه باندې وکړي سته، نو 10 لکه خو ډېر مال ده، الله بیا دغه دې ته ورکړی ده. دا بیا میړه نه لري، یعنې نارینه یې نه لري، دا بیا هلته ورکړی ده. الله ډېر عادل ذات دی، عدالت یې کړی ده په مسله کې. محمدي صاحب، مثلا یو کور ده، میراث پاتې ده له پلار څخه، ورور ښه شتمن ده اما خورې په دغسې وضعیت کې نه ده، دغه ژوند له غریبي سره مخ ته ځي، څه نه لري. دغسې حالات څومره شته په افغانستان کې چې حق یې ده خو څوک نه ورکوي، سره له دې چې همغه حق باندې ورور شتمن ده؟ علیزی صاحب، زموږ په ټولنه کې معمولا که خویندې کونډې اوسیږي د هغوی اقتصادي وضعیت ډېره بده ده، حتی دا چې هغه خو خاوند لري، ورونه لري، زامن لري، هغې ته نه ورکول کېږي. په داسې حال داسې قضیه هم شته په افغانستان کې چې ورور ماشاءالله ښه مالدار ده، ښه ژوند یې برابر دی او د پلار هم ډېر میراث پاتې دی، او دغه میراث که دغې خور ته ورسېږي، دا خور کولی شي ځکه دا خاوند نه لري، اولادونه یې کشر دي، دا کولی شي د خپل اولادونو د راتلونکي لپاره ښه د ژوند د تحصیل زمینه ورته مساعد کړي، د کاروبار زمینه ورته مساعد کړي، مګر بیا هم خپل همدغه ناپوهي باندې ټینګار کوي او داسې وایي که چیرې زه میراث د خور ته
ورکم دا خلک به ماته څه وایي. دا خور به ځان سره فکر کوي که چیرې زه دونه مجبور ام ده، دا خور بیچاره مجبوره ده چې دا میراث واخلي، حق یې کېږي، مګر ځان سره فکر کوي که چیرې زه د خپل میراث حق د خپل ورور نه وغواړم، دا خلک به ماته پیغور راکوي یا دا ورور به ما سره جدایي کوي. د دغې جدایي د ډاره هم زموږ خویندې نشي کولی خپل حق وغواړي. دغه مسله څومره دردونکې ده چې ورور شتمن ده، همغه میراث باندې چې خور حق لري، ولې خور په غربت کې ژوند کوي. دا دونه دردمنه خبره دی، دونه ځورېدونکې خبره دی چې تاسې هیڅ حد نشئ کولی. انسان هیڅکله دونه بېرحم نشي کېدلی چې خپل همنوه، ورور خو پرېږده، خور خو پرېږده، خپل همنوه چې هغه انسان دی چې هغه په بد وضعیت کې وګوري او د دغې د لاسه کېږي چې هغې ته خدمت وکړي. په قرآن کې تاکید شوی دی، وایي که چیرې تاسې شتمن یاستئ او ستاسې ګاونډي چې شی نه لري، تاسې مجبور یاستئ چې هغې ته ورکړئ. بیا دا خور چې ستا د پلار سره مثلا ستا خور دی، ستا سره د وینې اړیکې لري او بیا دلته بیچاره بېوزله ده، حق هم کېږي، پیرزوین هم پرې نشي کولی چې زه احسان پرې وکړې، ته دا حق ورته نه ورکوې. نو ته فکر وکړه چې دا د ظلم آخري کچه دی چې یو ورور د خپل خور سره کوي. مننه کوم. میرمن افغان، دا څومره دردونکې ده چې یوه میرمنه پوهېږي چې اسلام حق د میراث ورکړی، ولې په دې خاطر چې که چیرې خپل حق وغواړي دلته بیا پیغور ورته پاتې کېږي. ځینې مثالونه ورکړل سول چې هلته ښیښي قطع کېږي، روابط ورسره شکېږي، وایي چې فلانی حق وغوښت د میراث، نور باید روابط ورسره ونه ساتو. دغه مسایل څومره د دې لامل سوي چې خپله میرمن خپل حق ونه غواړي. الله پروردګار چې احکام په قرآن کې سرې راوړي دي چې میراث د ښځې و نارینه یا ښځه د نر لباس ده او نر د ښځې لباس دی، یا دوی د یوه واحد نفس پیدا سوي دي، بنا دلته مساوات وجود لري. مسؤلیتونه فرق کوي په ټولو امورو کې، هم په اسلامي امورو کې. اوس راځه و دې ته موږ په دې داسې مسله چې څوک خوابدي کېږي، څوک خوشحاله کېږي. زما بحث پر دې اصلا نه دی، زما بحث پر دې دی چې زما قانون الهي قانون څه وایي او زما مدني قانون څه راته وایي، او دا الهي قانون او دا مدني قانون څنګه په ټولنه کې تطبیق کېږي. ځینې د پیغور په خاطر خپل حق نه غواړي، ځینې نه ورکوي په دې خاطر چې وایي فلاني ولا فلاني ته حق ورکړه. مثلا ځینې مثالونه، دا یو جدي مسله ده، دغه ناسم دود څنګه باید پر وړاندې مبارزه وسي؟ ګوري دودونه ما مخکې د کلتور او فرهنګ تعریف کی، دا په اوږدو کې او په سیر کې د تاریخ تغییر پذیره دي. یعنی یو ټولنه چې پوهنه یې زیاته سي، ارتباطات انسانانو نور وسایل وسایط پیدا کی، ټولنه تغییر کوي، کلتور سره تغییر کوي، د خلکو آداب او اخلاق تغییر کوي. اسلام مبارک دې ته په ډېر صریح شکل سره د حکم وکړي چې دا د والدینو او د خپلوانو په میراث او ترکه کې درلودونکي د حق ده. وختي چې زه داسې سرې آیا لرم او په هغې کې تقسیم سوی نه دی چې تاسې وګورئ د لیدونکي مو یا ناست میلمانه مو هم دا مسله کې چې یو ورور د دوی خوندې دي. فقه او شریعت کې دا د قیاس او اجماع تر عنوان لاندې دا مسایل تنظیم سوي دي. عواملو باندې غږیږي، تاسو سوال لرئ که نظر؟ سلامونه علیکم تاسو ته او د بحث میلمنو ته په تلال کې ټول ته محمد سلیم احمدزی یم. موږ تاسو پوهیږو چې هغه حق چې قرآن ورکړی، خدای ورکړی ده. دلته خو یو لامل ده چې دولت مسؤلیت لري، دولت باید زمینه برابره کړي او دولت باید داسې یو ادرس جوړ کړي هغه خویندې چې حق یې خوړل کېږي په جرأت سره رامخکې سي او خپل حق دفاع وکړي. ځکه اسلام د ټولو حق معلوم ده، څوک په چا ظلم نشي کوی او د هر چا حقوق معلوم دي، خپله دفاع باید وکړي. دولت به کې مسؤلیت لري داسې یو ادرس جوړ کړي تر څو موږ او تاسو میندې خویندې چې حق تلفي کېږي باید دوی رامخکې شي او خپل حق دفاع وکړي. عوامل ناسم پوهاوی ده، پوهاوی نشته ده په پوره اندازه باندې تعلیم کجه، ځکه چې عامه پوهاوی نشته ده. بسم الله الرحمن الرحیم. قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. دا الله عزوجل پر خپل نامو علیزي صاحب تاسې ته قدرمنو میلمنو ته په تالار کې ټولو ګډونوالو ته
او د شمشاد ملي رادیو تلویزیون له طریقه ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه هېرېدونکي او تلپاتې تحفه ډالۍ کوم چې وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اول به زه په دې باندې وغږېږم چې څوک ګرم دي او څوک په دې کې ملامت دي چې ښځو ته د میراث حق نه دی ورکړل شوی. په قرآن کې ثابت دي، په حدیثو کې ثابت دي، په اجماع کې ثابت دي، او په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی په څرګند ډول باندې خلکو ته یو اعلان کړی دی چې د میراث څخه ښځینه او خپلې خویندې او میندې دا برخمنې او مستفیدې کړي. اول په دې کې حکومت مجبور او مکلف دی. په دویم نمبر کې په دې کې مولوي صاحبان د کلي امامان مجبور او مکلف دي. په دریم نمبر کې د کورنۍ او مشران مجبور او مکلف دي. په څلورم کې په خپل ښځې مجبور او مکلف دي، ځکه دیو خپل حق نه دی غوښتي. ولې حکومت مجبور او مکلف دی؟ ځکه دې دپاره یې کار نه دی ترسره کړی، دې دپاره یې لایحه نه ده جوړه کړې. عوامل یې همدغه ده، عوامل یې همدغه کېدلی شي. دویم د کورنۍ او مشران مجبور او مکلف دي. دا په خپلو اولادونو باندې ظالمانه برخود کوي، ظالمان پرې جوړ شوي دي. الله رب العزت ظالم سړی نه بخي. ته چې په خپل اولاد باندې ظلم کې د هغې حق دی ته ورته حق نه ورکوي او د هغې حق طلب کې، نو ته بیا ظالم یې. الله رب العزت به درنه دغې پوښتنه ترسره کوي. بل مولوي صاحبان په څرګند ډول باندې دې لپاره اعلان نه دی کړی. کله چې زموږ او ستاسې د علماو په خپله زموږ ستره ستونزه دا ده چې اقوال مو زیات دي، زیاتره وخت اقوال هم لای تناهي پورې رسېدلي دي، خو افعال هم ډېر کم دي، عمل نشته دي. کله چې موږ او تاسې کوم اقوال ترسره کوو باید په عمل کې راول. نو صاحبان په خپله دا په عمل کې نه دي راوستي. بیا چې کله د یو څه اعلان ترسره کېږي خلکو ته، نو د دې خبره په خلکو باندې متاثرانه نه وي. په څلورم نمبر کې ښځې مجبور او مکلف دي، ځکه اوس د سمې شکایت شته دی، حقوق ریاست شته دی، د مختلفو ادرسونو نه دی کولی شي چې خپل حق وغواړي. دیو د خپل حق لپاره کار نه ترسره کړي. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. له تاسو مننه کوم. مولوي صاحب مهرباني وکړئ، یو مسله وه چې تاسو ته راجع سوله، ځواب یې وکړئ. هغه مسلې ته به هم جواب ووایو او تشریح یې وکړو. لکه هغه ځوان چې خبره وکړله چې علما په خپله باندې په دې باندې عمل نه کوي، نو بیا تاثیر نه کوي. زه وایم چې د عام علما نسي یاد، خامخا په دې کې به هغسې علما یي او دا مسؤلیت هم د علماو، په دې کې هم شک نشته. ځکه علما د پیغمبرانو وارثان دي. په دې امت کې بیا بل پیغمبر نه راځي، نو علما د دوی په ځای باندې پاته سو. خو داسې چې دوی ټوله دي، بیا د ټولو خبره ښه نه ده. ځکه داسې انبیا وو، نوح علیه السلام سره خپل ټول قوم متنفر سو. بلانو دا معنا چې نوح علیه السلام عمل په دې خپل نعوذ بالله من ذلک نه ده کړی، ټول قوم بیخي کافر سو. بیا چې اشاره وکړل خدایه دا خو د باکې دا خو ټول خراب سو. نو خامخا ستا داسې هم نه وایو چې نسته. خود په علماو کې هم داسې خلک شته چې په خپل عمل نه پکوي. علما یې څو قرآن حدیثو راوړي دي، بد علما دي، ستا بدبخته د مفتیانو راځي. خو د جامع خبره یې بیا ښه نه ده. او بله دا خبره ده، لکه زموږ خور مېرمن چې ولې چې د ورور او د خور حصه اصلا قرآن نه ده جلا کړې. ما مخکې وویلې په اول سر کې، نو زموږ مېرمن خور چې دغه قرآن ټول مطالعه کړي، دا ښه ده. ځکه چې ما اول وصیت و، مړي به خپله په وصیت کې دا حصه معلوموله، خو لیکن چې کله د میراث تقسیم سو، دا خدای په خپله دا تقسیم کړي چې د ورور یوه حصه او د دوو خویندو ته، یعنې معنا د یو ورور حصه دوه خویندو ته ورتقسیمیږي. دا خود خدای تقسیم کړې ده. دا فقهاو دا اجتهاد د دې مسلې نه ده کړی، ځکه دا سرې نسته په دې باندې اجتهاد نه ده سوی چې صرف نه صرف دومره ده چې څه قرآن ته مطالعه سي ټوله. نو بیا دا مسله په خپله دې ته په سترګو باندې سرې آیات ته په دې کې دا تقسیم خدای وکوئ او د څلورو ښځو حکم خدای وکوئ. حتی د نبي علیه السلام نه ښځې ولې، خو کله چې هغه د خصوصیت موږ ته بیا نه جایز نه دی. لیکن مثنا وثلاث ورباع قرآن دا سرې آیات نازل کوي، تر څلورو پورې تاسو ته جایز دی. خو صرف دلته یو مشکل ده
وهور ته زه وایم چې کوم مسله یې څوک تشریح کوي هغه ځای باید ټوله وګوري تر پایه ځکه په اول سر کې څه اجمالي خبره وي لیکن په پای کې د دې مسلې ډېر تشریح راغلي خو تشریح له سړي څه پاته شي نه شي مسله تر پایه تشریح شوه هم حکم معلومیږي هم صراحت معلومیږي هم ټوله پوره واضح کیږي اوس نو دغه کوم حقوق سي وزنانو ته په میراث کې نه دي ورکول سوي او ورسره یو بل شی زموږ ستاسې په دغه کې رواج سوی د غلط رواج د ډېر چې مهرونه هم نه ورکوي و دې ښځو ته کله چې یو خور یا لور څوک ورکړي مهر یې په خپله باندې زغلی او حالانکې دا قرآن هم د دې حق بللی دی صراحتا د دې حق د په قرآن کې ویلي ما چې کوم مخته تلاوت کوي حکم دا د کوم چا چې یوه خور ته میراث نه ده ور تقسیم کړی له ترکه مال څخه یا کوم سړی مړ سوی ده لور یې پاته سوې ده دا کوم وارثینو دې ته میراث نه ده تقسیم کړی حکم د شریعت دا ده چې دغه سړی ټوله زندگی په حرامو باندې اخته ده ټوله ځکه په مشترک مال کې د دې خور د دې کم د ترکه مال لور د داسې کم حق لري دا سړی خپله تصرف کې کوي دا تصرف ته ناجایز ده او د مشترک مال د په دې کې دی نسی کولی څه واخه څه خرڅ کړه تر څو پورې چې دغه حصه معلومه سوي نه او د دغه سړي تصرف تر قیامته پورې چې دی ژوندی ده دا تصرف یې حرام ده او په پردي مال کې لوېدلی ده هم یې زامن هم یې ټوله کورنۍ هم میلمه ټول په حرامو باندې اخته ده ځکه پردی مال کې ګرده تر څو چې دا جلا نه کړي د ده مال صفا کېږي نه سوال له تاسو اوس مهرباني وکړئ سوال ځواب علیزی صاحب سوال داسې اوس چې کله چې یو پلار مړ کېږي خو دلته بیا مور پاتې کېږي مور ژوندی دی ولې د مور په موجودیت کې خویندې ته برخې نه ورکول کېږي متاسفانه په افغانستان کې یو غلط دود دا دی چې کله مور ژوندی اوسېږي او پلار تر څو کوم وخته پورې چې پلار ژوندی دی ټول حاکمیت د پلار په لاس کې دی هر تصمیم پلار نیسي مور ته بیخي حصه نه ورکول کېږي حق نه ورکول کېږي دا تصمیم ونیسي موږ پوهېږو چې کله یو پلار غواړي خپل لور یو چا ته ورکړي د مور نه بیخي پوښتنه نه کوي یا کله چې زوی ته غواړي یوه ښځه وکړي د مور نه پوښتنه نه کوي دغه ناعدالتي د دې لامل شوی دی چې زامن په همدغه فکر لوی سي چې ګواکې ښځې حق نه لري چې د نارینهو په منځ کې وغږېږي دلته یوه بله مسله هم شته په ټولنه کې ځینې دغسې نظر لري وایي چې تر هغه وخته پورې چې دی ژوندی ده باید هر څه ولري د خپله شتمني چې اقلا د هغه له مخې باید که انګور ده که زوی ده که د کور غړي دي احترام ورته ولري چې که بې احترام ونه کړه ما ته به حق نه رارسي دې ته وصیت وایو دې ته دا پلار حق لري مال خپل دی حق لري چې ټولو ته ورکړي که غواړي د خپل ټوله برخه یو زوی ته ورکوي هم تر څو چې پلار ژوندی دی نور زامن حق نه لري چې اعتراض وکړي خو چې کله پلار مړ سو بیا نظر په شریعت باندې تقسیمیږي دغه ورور نه بیا اخیستل کېږي یو مسله بله مسله دا دی علیزی صاحب زمونږ میرمن افغانه دا خبره یاده کړه زه غواړم دا واضح کړمه کله چې قرآن راځي او دغه چلند کوي چې مثلا دغه جلاوالی تقسیم کوي چې للذکر مثل حظ الانثیین چې د یو نارینه برابر د دوه خویندو سره دا تقسیم دا توپیر د مسؤلیت پر بنسټ دی نه د ارزښت پر بنسټ یعنی الله تعالی ته هم نارینه ارزښت لري هم خویندې ارزښت لري او د ارزښت مسله واضح شوی دی چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم دغه توپیر چې شوی دی دا د مسؤلیت پر بنسټ دی چې نارینه باندې مسؤلیت د تامین د رزق روزي د کور دی او په خویندو باندې دا مسله نشته یو مسله غواړم علیزی صاحب بل د ښځو مسله چې کېږي د آیت په آخر کې وایي فانکحوا ما طاب لکم مثنى وثلاث وربع فإن خفتم الا تعدلوا فواحده وایي که چیرې تاسې ډارېږي چې عدالت نشي کولی بې یوه ښځه موږ د قرآن د احکامو نه څه نشو کولی انکار نشو کولی خو احکام د قرآن بیا شرایط لري دا شرایط فقها او علما باید تشریح کړي چې توپیري چلند الله تعالی خپل بندګانو سره نه کوي میرمن روګل نور دغه ته نه راځو ځواب واخیستل سو خپله میرمنو څومره په دغه برخه کې د میرمنو حق تلف کړی ده او څومره دغه څوک چې د دوی په برخه کې فعالیت لري حقوق غواړي د میراث حق دپاره کار کړی د میرمنو په برخه کې علیزی صاحب متاسفانه چون وخت کې دې نتیجې ته ورسېږو چې زموږ ټولنه پس پاته ده هغه کلیرنس شوې نه ده هغه په خپل په مدني او اسلامي حقوقو اګایي ډېره کمه لري ځینې میرمنې کار کوي په دې برخه کې چې موږ د ښځو حقوق غواړو په تیرو کې هم تاسو شاهد واست اوس هم د باندې تاسو عملا ګورئ دوی د ښځو د حقوقو دپاره کار کوي په دې برخه کې څومره کار کړی
علیزی صاحب هغه د دغه پاته جامع محصول دي. وقتی چې موږ دغسې ځانځاني یعنی زه په قدم کې ځان اول مطرح کوم مګر د الهي حکم نه مطرح کوم. بنان زما ښځه که نارینه یي هغه په دغه چوکاټ کې راځي. الله پاک ماته حکم کړي درواغ مه وایه، قتل مه کوه، حق د چا مه خوره، مګر زه برعکس حرکت کوم درواغ وایم. لکه څومره چې نارینه په دغه برخه کې چې په هغه توګه چې اسلام حکم کړی یا وضع کړی چې باید حقوق یا میراث ورکړل سي میرمنو ته نه ده ورکړل سوي، څومره خپله ښځې ملامتېږي چې په دې برخه کې حقوق تلف کړي دي. زه میرمنې په دې خاطر نه ملامتوم چې هغه وختي چې خپل حق غواړي هغه یو زه ډېر مثالونه په دې مسله کې لرم چې شرم وکړه ته څنګه حق غواړي یا ولې د کوره راوتلې وختي چې تفکر دی نو طبعا زما مورال د بین مننه کوم. زه خپل د حق د اخیستلو نه یم، قانون حاکمیت ولري. مننه میرمن روګل. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. مولوي صاحب احمدي که چیرې میراث نه ورکول کېږي میرمنو ته اغېزې په ټولنه باندې څه شي دي؟ اغېزې خو د دې ټولنې خو یو دا ده، یو خو د خلک په ګناه باندې اخته دي، خو او بل ورسره له دې سره مجبوري و فقر راځي، ځکه یو سړی به شتمن وي بل که خور وي هغه به شی نه لري، نو ځکه د دې حق نه ده ورکول سوی. نو په دې باندې نو دغه اسلامي امارت څومره په دې برخه کې کار کړی؟ اسلامي امارت خو په دې باندې فرمان صادر کوي او حتی په عموم کې د مبارزه د دې لپاره وکړله چې موږ زنانو مردانو ته او د افغانستان ټولو خلکو ته حق شرعي ورسوو. لکه څنګه چې مثال په طور سره زموږ د اسلامي امارت د شعار او دعوه دا وله چې دلته په افغانستان کې چې کوم نظامونه راغلي دي هغو چاته خپل حق نه ورکاوه، البته د اسلام له ادرسه څخه خپله به یو شی جوړاوه، خپله به یې له ځانه څخه یو فکر کې واوه. نو موږ د دې مبارزه وکړه چې دا حق ورکو، که زنانه دي که مردانه دي. اسلامي امارت خو دا شعار ده او په دې باندې مکلف ده او په دې فرمان صادر کړی چې هر چاته باید هرې زنانه وي ته که د میراث حق ده او که ولور ده باید خپل حق ورته ورکول سي. مننه کوم. تاسو څه وایاست چې اغېزې څه دي د دغې ستونزې که چیرې په سمه توګه علیزی صاحب که چیرې میراث نه ورکول کېږي څلور عمده اغېزې لري په ټولنه باندې. اول تر ټولو عمده اغېزه دا دی چې موږ د قرآن مخالف عمل وکړی. کله چې د قرآن مخالف عمل وکړو نو الله تعالی مخ اړوي موږ نه، بیا برکت او ارزښت د ژوند له منځه ځي. یوه اغېزه. دویمه اغېزه دا دی چې فقر زیاتېږي او د کورنیو ترمنځ توپیر پیدا کېږي. درېیمه اغېزې دا ده دښمني پاتې کېږي. علیزی صاحب یوه خور خپل حق د ورور نه غواړي، کله چې د دې زوی څه سي سر سي او هغه مثلا سن ته ورسېږي چې دا کولی سي حق وغواړي، دا به د خپل ماماګانو سره دښمني کوي او خپل حق غواړي. نو هغه وخت کې بیا مور به هم نه د دوی مور به هم نه او د هغوی ورور به هم نه دلته چې د کوم کس پاتې دی دا به د خپل ماما زامنو سره په جنجال او دښمني او دغه دښمني د دې لامل کېږي څو قتلونه پکې شوي د فتنې باب رامنځته کوي که چیرې میراث حق نه ورکول کېږي. څلورم عمده مسله چې ډېر مهمه مسله دا دی چې موږ د الله تعالی په وړاندې مسؤول ګرځو او حرام شي باندې اخته کېږو او د حرامو نه استفاده کوو. کله چې د حرامو نه استفاده وکړو تغذیه په حرامو اوسېږي د هغې نه بیا تمه د برکاتو او عزتو د ښه کار مه لري. مننه. میرمن روګل تاسې د هغې په اړه څه وایاست چې نه ورکول میراث حق کومې اغېزې کولی سي؟ ګورې د میراث خو داسې مسله نه ده چې هر پلار باید شتمني چې اولاد یې بیا هم شتمني په ترلاسه کړي. دا یو حقوقي مسله ده.
که څوک ارث لري یو په متمدنو سیر کې د تاریخ دا مسله ډیره قانوني سوې ده، ډیره عمیقه قانوني سوې ده چې تستمنت نیوشته کوي، وصیتنامه نیوشته کوي، دا مسایل ټوله کاملا معلوم دي. تاسو بار وګورئ د مولوي صاحب محترم حقوقدان صاحب وایي ورور خور ته حق ورکوي. وختې چې ورور خور د یوه والدین څخه په وجود راغلي او دی وایي ورور یې خور ته ورکوي، نو خو دغه هم دا ښځه خو اولاد د دغه پلار و مور ده. چې زه وختې چې ښځه په جامعه کې مېرمن افغانه زه یوه خبره لرم، کله چې پلار موجود نه دلته مسؤلیت ورور ته متوجه کیږي چې ورور باید خپل خور ته حق ورکړي. پلار خو نسته، پلار مړ سوی دی، خو دلته دا توپیري چلن نه دی. زه منایست یو استاد د پوهنتون هېڅکله دا توپیري چلن نه کوم. زه وایم چې پلار نه وي نو چې پلار موجود اوسېږي میراث نه تقسیمیږي، چې پلار نه وي خو مسؤلیت ورور ته راجع کیږي. مسؤلیت و حق ده، حق دی چې باید دا تقسیم کړي. مهرباني مېرمن روګل، مهمه دا ده چې وختې زه په یوه پله کې د ترازو انسانیت ته قرار ورکړم، انساني کرامت د حقوق دا معلوم دي. وختې چې و د نارینه هلته په سورې نساء کې یا 40 آیا کې ویل سوي دي یا نساء سوره 3 آیا کې ویل سوي دي، دا مسله باید دغه مولوي صاحب ایله ځینې لرمه ولې نه ورکول کیږي؟ ارث ده دلیل او که ناسم دود یا پیغور ده؟ نه، مسله دا ده چې دغه ښځه دریم کلاس د ټولنې بولي. حل لارې ترازو په حل لاره کې باید څه وسي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز تاسو ته او د بحث درنو ګډونوالو ته په تعداد کې درنو حاضرین ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. لومړی د دې نه چې په حل لارو باندې یو څو خبرې وکړو، غواړم یوه خبره دا وکړم چې د میراث مسله باندې چې کله مولوي صاحب خبرې وکړي او د بحث ګډونوالو په دې باندې کافي وضاحت ورکړم. کله چې د ذوي الفروض نه خبره کوو چې په قرآن کریم کې مطلب مولوي صاحب لومړی کې یاده کړله چې 8 کټګوري په تجویز شوي دي، هغه ښځې دي او 4 چې د نارینه دي. نو باید عمده دغه بعض زمونږ دې ته صرف خاص نه شي چې مطلب ورور او د خور د میراث مسله مونږ مطرح کړو، یوازې خور باید د میراث مسله مونږ په دې باندې بحث وکړو. د دې نور اړخونه هم چې په دې باندې باید کافي خبرې وشي چې مطلب هلته مطلب مور ده، انا ده، عمه ده، نورې ښځې هم چې هغه د میراث مستحقې دي او باید دا د بحث یوه برخه وي چې کله د ښځو د میراث خبره کوو یوازې باید د خور د میراث مسله مطرح نه وي، په دغه نورو برخو باندې هم کافي وضاحت باید ورکول چې په دې باندې باید خبرې وشي. حلالو ته که راځو چې وایي چې مطلب د میراث ورکولو باندې موږ حلالو ته ورسېږو چې باید څه باید وکړو چې خلک دې ته واداره کړو چې دوی باید میراث ورکړي په خپله خوښه باندې. یو خو دا ده چې د تعلیم د کچې لوړوالی باید موږ په دغه ته کار وکړو چې کله خلک په دې باندې پوه شي چې په دغه حق کې چې ماته د پلاره دغه ترکه راپاتې ده، کله چې د نورو هغه د فروضو حقونه ورکړو بیا وروسته دغه ته بحث رسېږي چې دغه ترکه چې ماته راپاتې ده د خور پکې حق دی مسلم، لکه څنګه چې زما حق دی د دې همدغسې حق دی. نو بیا ورور به نو په دې کې بیا پافشاري نه کوي، دغه په دې باندې بیا ټینګار نه کوي چې خامخا دغه ټول حق د خپل ولکي لاندې راولي. دویمه مسله ده چې عامه پوهاوی باید وکړي، هغه که د رسنیو د لارې نه وي او که هغه نور د منبر د لارې نه چې د علماو خبره په دغه برخه کې زیات تاثیر لري. که د دې اړخه مونږ کولی شو نور لوستي ځوانان چې په دغه برخه باندې پوه دي، د دوی مسؤلیت دی چې دوی باید که د ټولنیزو رسنیو استفاده کوي په هر ځای کې چې وي، که د نظر د وړاندې کولو امکان ورته برابر وي باید دغسې نظر وکړي چې په دغه برخه کې مثبت څوک نظر لري چې حال باید څنګه وي دغه مسلې؟ سلام تاسو ته علیزی صاحب او ټولو درنو مېلمنو ته. زما نظر د حل لارې دا دې لپاره باید حکومت ځانګړی اقدام وکړي او ځانګړی بخش دې لپاره جوړ کړي، علما تعیین کړي او کلو ته لاړ شي، لرې پرتو سیمو ته عامه پوهاوی وکړي او دا ډېر جدي مسله ده دې لپاره حکومت لارې پیدا. احمدي صاحب څه باید وسي له کورنۍ نه رانیولې په عموم کې تر ټولنې پورې؟ یو خبرې ته به راسم لکه دغه ځوان چې وویل چې تاسې یعنې مسله یوازې پر خور باندې نه راوڅرخېږي، خو ما چې مخته ویل چې 8 زنانې دي، په دې 8 زنانو کې مور د مور پسې ځه،
دا ذکر ده میرمن پسې ذکر ده په دې اته زنانو کې خو صرف دلته خور سي راځي دا خور داسې کېدلی سي د یوه د انا سي د یوه د خور سي د بل د مور سي دا داسې هم کېدای سي یعنې دا حق سي وړي له وروره سه هم دا وړي تی فرض کړه له میړه سه یې هم وړي د یوه خور ده خو د میړه سه یې وړي د بل لور سوله له پلاره یې وړي یعنې دا داسې نه ده چې یوازې خور سوله یعنې دا د یوه انا سوه د یوه خور سوه د یوه په دې کې یعنې ډېرو ته ورځي دا مور و دا د مور ته ورځي مثال په دغه ستونزه باید څنګه حل سي ستونزه اصل کې دا ده چې ښځې چې دي بیا خصوصا موږ ستاسې په افغاني ټولنه کې دا هم موږ باید یو څه ملامت یې کړو ځکه چې په دې باندې ښه پوهېږي چې دا مې حق ده خو لیکن دا بیا دا ځان ته پیغور عار شرم بولي چې دا نه غواړم دا ولې پیغور بولي قرآن صریح حق ورکړی ده هره ښځه باید راولاړه سي د ترکه مال څخه چې کومه حصه ورسیږي باید طلب یې کړي باید دا هم اوس شکر د الحمدلله اسلامي نظام راغلی ده له دې اسلامي ارګانونو څخه چا ښځې ته دا توصیه وکړله چې یو ښځه ورله یو خپل حق یې د ترکه مال څخه غوښتی نو ده ورته ویلي چې یو شرم ولره حیا ولره دا په دې اوس نظام کې چې د اسلامي امارت راغلی کوم ارګان دا کړي دي که چیرې دا یو ارګان کړي وي دغه ارګان باید دغه زنانه معرفي کړي دا څنګه ارګان ده چې هغه د قرآن صریح حق غواړي او دی ورته وایي چې شرم وکړه حیا وکړه که چیرې دا ویني باید ویې غواړي او داسې ارګان به ځام نه وي چې هغه به ورته ووایي چې ته شرم وکړه حیا وکړه ځکه دا صریح په قرآن کې راغلی دي او دا مسؤلیت د دې نظام ده او دا هدف د دې نظام ده او د مشرتابه فرمان ده چې باید هر چا ته حق ورکول سي خو باید ټول خلک دا پوهاوی واخلي هر څوک باید لور ته دغه اصل کې دا رواج چې ښوول سوی ده زموږ په افغاني ټولنه کې دا یوازې په اوسني لسو شلو دیرسو کلو کې دا نه ده ښوول سوی په پنځه څلوېښتو کلو کې دا نه ده ښوول سوی حتی د دې ډېر کلونه کېږي چې دغه رواج پکې رواج ده او پر دې باندې صریح قرآن هم رد کړی ده او هر څوک چې دا کار کوي له صریح قرآن څخه مخالفت کوي او دا باید نه وکوي ځکه د خور خپل حق ده د مور خپل حق ده د لور خپل حق ده داسې پسې ځه د مور خپل حق ده د انا خپل د پلار د مور خپل حق ده دا قرآن ویشلی ده قرآن ورکړی ده دا باید طلب کړي او دا اسلامي نظام ته باید راسي هر څوک قضاتو ته مراجعه وکړي محاکمو ته هره ښځه باید راسي چې خپل حق طلب کړي څه باید وسي مهمه موضوع هم دا دی علیزی صاحب اول تر ټولو مهم دا دی چې زمونږ میندې او پلرونه دوی په دې باندې ځان پوه کړي چې دا میراث حق دی د خورو د مور او د لور بیا کله چې دوی مسؤلیت د کور لري داسې یو ایډیا او نظریه خپل زامنو ته ورکړي چې تاسو سره مساوي یاستئ دا شرم نه دی پیغور نه دی او نه د شریعت خلاف عمل دی کله چې تاسو داسې یو عمل سره مخامخ کیږي چې زه نه یم او تاسو میراث متروکه تقسیموئ تاسو خپل خورو ته خویندو ته به برخه ورکوئ ټولو ته برخه ورکوي دا پلار باید وکړي بل ځوانان په دې باندې پوه سي ځوان که چیرې نن زه په دې پوه سومه چې میراث ورکول خور ته یا بل ښځو ته چې هغوی حق دی نه دا پیغور دی نه دا شرم نه دا عیب دی نه د اسلام سره په ټکر کې دی زه په راتلونکي کې د کور مشر کېږم زه په راتلونکي کې په هغې سټیج ته رسېږم چې زه بیا تصمیم نسم چې زه چاته میراث ورکړم کله زما ذهنیت جوړ اوسېږي زه کولی سم هغوی ته میراث ورکړم بل مسؤلیت د دولت دا دی چې دولت د بل طریقې که چیرې موږ اوس دا اعلان وکړو چې خویندې د محاکمې ته راسي او خپل حق وغواړي نه دولت باید دا اعلان وکړي چې هر پلار هر ورور هر ماما هر تره که چیرې دا حق نه ورکړله دغه خپل خویندو ته د کلي ملک موږ ته معرفي کړو موږ دا کس غواړو محکمې ته نه دا خور وغواړو ځکه د دې سره خور ته بیا هم بېعزتي کېږي حکومت مسؤلیت لري دا خپل مسؤلیت ادا کړي ټول مسؤلیت لري الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته مننه کوم میرمن روګل په لاندې ډول څه باید وسي تر څو د میراث حق ورکړل سي میرمنو ته وخت چې ښځه مستقل یو نظر ورکوي هغه بیا یو ګوشې ته متعلقه کیږي چې دا فمینیزم او یا مثلا که وایم چې د ښځه انسانه ده انساني کرامت لري حق لري د په هر انساني ټولنه کې جامعه باید قانوني سي ښځه انسانه ده وروره
و حقوقدانه ښځه باید په انساني شکل مهرباني وکړئ تاسو و جامعې ته تبارز وکړي. انسانه ده، هیڅ کله چا نه دی ویلي چې ښځه انسانه نه دی، خو مسؤلیت خو لري. په ټولنه کې دا مسؤلیت تقسیم شوی دی که نه دی؟ په غرب کې هم همدغه مسؤلیتونه تقسیم شوي دي. ښځه خو غرب کې هم همدغه ده. موږ که راسو نظریات د غرب د ژوند تر تاثیر لاندې راسو د لیبرالیزم او دیموکراسي او فیمینیزم، زه م وایم ښځه انسانه دی، خو مسؤلیتونه تقسیم شوی دی. ټول مسؤلیتونه سره تقسیم شوي. د نن فکر مناظره پر همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان. له لیدلو مو مننه.